عقبه ابن معیط یو ځل پیغمبر علیه السلام حرم ته رالی، هغې د پیغمبر علیه السلام لنګوټه مبارکه په دې غاړه کې ور واچوله، او دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف د دعوت ترتیب روان دی، او دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د مقابلې کولو اجازه د الله د طرفه نشته. هغې چې کله هغه لنګوټه و هغه پټو وپیچې د پیغمبر علیه السلام ساه مبارکه بنده سوله، او د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک سرس، د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې د دې ځای سره پورته سوې. حضرت ابوبکر په منډه باندې رالی او بیا د هغې د لاسه څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویستی. روایت وایي که ابوبکر د هغې مرسته نه وی کړې دې ته قریب و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ساه ختمه سوې وای. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل حرم د مکې په حرم کې عبادت کوي. د مکې مشرکانو چې کله هغې خپل عبادت ښکاره کوي او ښکاره یې کوي د خپل دین ترتیب، نو د مکې مشرکانو په حرم کې د څلورو طرفو پر د حمله شروع کړه. څوک یې په لاسو باندې وایي، څوک یې په سوکانو وایي، څوک یې په څه باندې وایي. دې وخت کې مسلمانان ستا، لیکن مسلمانانو کې د ضعف او د کمزورۍ حالت دی. په ټولو مسلمانانو کې ابوبکر رامخته سو، برای چیغې کې ویلی خلکو اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، ول صرف پر دې باندې وژنئ چې زما رب، هغه وایي زما رب الله دی، نور جرم یې نه دی کړی، دغه جرم یې دی. هغې خلک چونکې ابوبکر ته ډېر غوسه و، نو پیغمبر علیه السلام یې پرېښوی، ابوبکر باندې راوګرځېدل. ابوبکر هغې خلکو د حرم په دوره په میدان کې د حرم په ساحه کې دومره ډېر وواهی چې د ابوبکر مخ مبارک په وینو باندې د هغې غوږونه او د هغې پزه او د هغې مچڼې د هغې بدن مکمل په وینو کې کرنګ سو، او حضرت ابوبکر رضی الله عنه پر هغه ځای باندې بیران سو، بېهوشه سو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه د بنو تمیم قبیلې و، بیا د هغې د قبیلې خلک رالو، ابوبکر یې پر جنازه و پر کټ باندې د حرم څخه وایست. چې کله ابوبکر در کوره پورې ورسوی نو برته هغه خلک رالو، چونکې قبایلي مسله وه، قومي مسله وه، نو هغې خلکو باره په حرم کې اعلان وکړی ول که چیرې د نن په حمله کې ابوبکر قتل سی نو د دې په مقابل کې به موږ عتبه ابن ربیعه قتل کوو، ځکه عتبه ابن ربیعه د ابوبکر په وهلو کې ډېر زیات تجاوز کاوی، ځکه هغې د دې پښو سره د ابوبکر په بدن کې ورغورځېدی. چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه په کور کې پروت دی، د بنو تمیم ټول خلک ورباندې راټول دي، د هغې د مرګ انتظار دی، او هغې د خپل زندګۍ او د مرګ په کشمکش کې دی. څوک وایي وفات کېږي، څوک وایي ژوند به الله ورکوي. در ماښامه پورې ابوبکر سترګې راروڼې نه کړې، د بېهوشۍ په حالت کې دی. چې کله ناوخته سو خلک ټول انتظار کوي، د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په بدن کې ساه راله، هغې سترګې راروڼې کړې. عجیب خلک و عجیب عشق. هغې اوله کلمه دا ادا کړه پیغمبر محمد رسول الله په کوم حالت کې دی. هغه قریبان چې څوک ورته ناست هغه ټوله ځینې خواشیني سو، ځکه هغه یو هم په اسلام نه و مشرف. هغې ورته وایي چې د کوم چا په مرګري کې دې حال ته راورسېدلې، لیکن د هغې سله لاس نه اخې، او موږ ټوله ورځ درته ناست یو، ستا د ژوند د مرګ انتظار کوو، او تا چې سترګې راروڼې کړې ته برته وایي هغه په کوم حالت کې دی. د ابوبکر سترګې بیا پټې سوې، هغه قریبان د خواشینۍ په شکل قرار وځي، نو هغه مور ته وایي ام خیر یا ام سلما د هغې نوم، هغه ام خیر ته وایي چې ته د ده دپاره لږ د خوراک یو شی ور برابر کړه چې در دې ستونې تېرې کړي. هغې چې کله خوراک برابر کړې، قریبان چې سره ووتو، حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ساعت کې بیا په هوش کې رالی. چې کله په هوش کې رالی، بیا هغه پوښتنه وکوئ رسول الله په کوم حالت کې دی. هغه مور ورته وایي بچې ته دا لږ شی در ستونې تېر کړه. دی ورته وایي مورې په الله قسم چې د هغې سترګې مې لیدلې نه یي، در هغې وخته پورې مې دا شی در ستونې نه تېرې شي. هغه مور غریبه بوډۍ زنانه ده، د خپل بچي فکر او غم ورسره دی. ورته وایي مورې د رسول الله معلومات راوکړه. بس مور ورته وایي بچې زه چیرې وکړم معلومات، ما ته نه معلوم چې هغه په کوم ځای کې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته مور یو ځل در ام جمیل پورې ځان ورسوه. ام جمیل د حضرت عمر رضی الله عنه خور وله، هغې په دې وخت کې په پټه باندې اسلام قبول کړی. هغې مور د شپې چې خلک سره نهام سلو، هغې غریبه بوډۍ د خپل بچي غم په مخ اخیستې ده. هغې راله د حضرت عمر رضی الله عنه د خور کور ته، د ام جمیل کور ته راله.
ورته وایي چې رسول الله په کوم حالت کې دی د هغې معلومات راکړه. حالانکې د مور دی وخت کې په اسلام نه د مشرف. هغې غریبه بیا د خپل ابتدایي حالاتو په خاطر در دې اوسه پورې اسلام پټ ساتلی دی، د دې څه هم پټ ساتي. ورته ما ته د رسول الله معلومات نسته، البته د ورځې مې دا واورېدل چې ظالمانو ستا د بچي سره ډېر ظلم وکړي او ستا بچی ډېر سخت حالت کې دی. زړه مې یو ځل غواړي چې ستا د بچي دیدار وکړم چې هغه په کوم حالت کې دی. نو ام جمیل د حضرت ابوبکر د مور سره راله د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کور ته. چې کله راله حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې سترګې ورباندې ولګېدې، ورته رسول الله په کوم حالت کې دی. د هغې سره نن څه وسو، د هغې د کومو حالاتو سره هغې مخامخ سو. هغه ام جمیل هغه د مور ته اشاره وکړه، د دې معنا ده چې د دې په مخ کې زه خبره نسم ښکاره کوی. حضرت ابوبکر ورته وایي چې د هغې خیال مه ساته، بس خبره ماته ښکاره کړه. هغه ورته رسول الله ژوندی دی. ورته رسول الله د حضرت ارقم رضی الله عنه په کور کې دی، د ارقم په کور کې دی. هغه مور ورته وایي بچی اوس معلومات وسو چې رسول الله په ژوندی دی، د هغې حالت دی، هغه په پلانکي ځای کې دی، اوس د یو شي څه وکړه. دی ورته مورې چې د څو پورې مې د هغې سترګې لیدلې نه وي، په الله قسم در دې ستونې شی نسم تېرولی، یو ځل د هغې سترګې په ما ووینئ. مور غریبه په دې پوه شوله چې زوی هېڅ نه کوي. نو هغه ورته بچی ته لږ انتظار وکړه چې د خلکو تګ و راتګ ختم شي. چې کله د شپې یو حصه تېره سوله، نو حضرت ابوبکر د خپلو زخمونو د خپل خوش بدنه سره یو لاس د خپلې مور پر وژه باندې، بل د ام جمیل پر وژه باندې د شپې په حصه کې راوستی، دارالارقم له راوستی. چې کله دارالارقم کې غږ وسو چې حضرت ابوبکر راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ له ورله راغلی او پیغمبر علیه السلام په غیږ پورې ونیوی او پر تندي باندې مچ کړي، او پیغمبر علیه السلام او ابوبکر دواړه په ژړا دي. د هغې پر ژړا باندې په دارالارقم کې چې څومره صحابه دي هغه ټول ورسره په ژړا دي. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر مچ کړي، نو ټول صحابه راوغورځېدو، حضرت ابوبکر رضی الله عنه یې مچ کړي. د هغې څه وروسته بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه یا خوراک وکړي یا حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې څه تمنا وه، تاریخ خمیس کې لیکلی دي حضرت ابوبکر باره پیغمبر علیه السلام ته د الله رسوله یوه تمنا مې ده. هغه ورته څه تمنا ده؟ ورته ته دعا وکړې چې الله تعالی زما مور په اسلام مشرفه کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دارالارقم کې دعا کوي، په هغه ځای باندې د پیغمبر حضرت ابوبکر رضی الله عنه مور اسلام قبلوي او هغې په اسلام باندې مشرفه کېږي. نو هغه ورځ د سختۍ، هغه ورځ د مشکلاتو چې یو مسلمان خپل ایمان ښکاره کولی نسي او د پیغمبر علیه السلام دفاع ته څوک نسي رامخکې کېدلی، لیکن حضرت ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر په دفاع کې راوړاندې سو.